د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. هیله ده چې تر دې دمه مو د هیلو وړانګه ډرامه اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې زما کلیوال د خپلو ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ډیر جدي او فکرمند دي. زه هم وایم چې راځئ د خپلو ماشومانو د روغتیا، غوره روزنې او پالنې لپاره ټول سره لاسونه یو کړو. تاسو پوهیږئ چې د نن ماشومان د سبا مشران دي او زموږ ستاسو د هېواد راتلونکي او د ولس برخلیک په دوی پورې تړلی دی. که موږ او تاسو په خپله خپلو ماشومانو ته اخلاق، علم او پوهه ور زده کړو، نو زموږ د هېواد لپاره ترې یو ژمن او با مسؤلیت هېوادوال جوړېدی شي او د هېواد د پرمختګ لامل کېدی شي. په ماشومانو کې د زده کړې وړتیا او استعداد شته. دا چې ماشومان تل له لویانو نه تقلید کوي یا له لویانو څخه زده کړه کوي، نو پکار ده چې مشران له ځانه تر ټولو غوره بیلګه جوړه کړي، سو د کوچنیانو لپاره غوره مثال جوړ شي. که چیرې نن موږ خپل ماشومان ښه وروزو او سالمه تربیه ورکړو، نو سبا ته دوی هم زموږ هېواد د ترقي او پرمختګ پر لور بیایي او دوی به بیا نور کشران وروزي او دا بهترینه لړۍ به مخ پر وړاندې روانه اوسي. د نن کوچنیان د سبا مشران. دارو دې په وخت خوره، نه لږ نه ډېر. څه شی چې درته ډاکټر ویلي هماغسې وکړه. چېرته ده دا ستاسو نرسکه؟ فرزانه درته ښیمه. فرزانې چېرته یې؟ ځان راوښیه هله. دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کړي. ښه په غوسه ښکاري، پرېږده چې مخې ته یې لاړه شمه. دا دې ښه شه چې ومې لیدې. نسرین ترورې ستړې مه شي. خبرې مه کوه چې مغزم به ډېر خرابه دي. هسې به ځان رانه خفه کړې، پوه شوې؟ راشه کوټې منځ ته راشه، کلینیک دی، ناروغان په عذابېږي. زه د له ناروغانو سره کار مار نه لرم، له تا سره مې کار دی. لومړی دا راته ووایه چې څنګه دې جرأت کړی چې زما دایمي ناروغان د ځان کې؟ څوک ښایي؟ ځان مه تېر باسه، مقصد مې شبنم ده. هغوی له غټ نه تر وړوکې مېرمنې زما مریضانې دي. زما د لاس لاندې درملنه کېږي، پوه شوې؟ ښه شبنم جانه ښایي، هغه چې خپل خاوند سنګین سره راغلی وه. درته وایم چې هغه زما ناروغه نه ده، د ډاکټر صاحبې ناروغه ده. زه لا ځان ته دومره جرأت نه ورکوم چې امیندوارې ښځې د خپل لاس لاندې ونیسم او تر پایه پې تجربه وکړم. بېلاغیم ته په دې حد کې نه یې چې ښځې ستا د لاس لاندې زیږون وکړي. دا زما کار دی، زما کار. زما د لاس لاندې تر ټولو سخت زیږونونه شوي دي. ګورئ، همدا زه وم چې پرې مې نه ښوده چې نه مور نه بچی له منځه لاړ شي. ته نامه خو دا ډېره جرأتمند دی نسرین ترورې، چې نه غواړې له ډاکټر صاحب نه یو څه زده کړې، خو ته خپل سره یې او د هېچا پروا نه لري. ګورئ، ډېرې تانې مه راکوه. زه غومره بې عقله نه یم چې ستا په دې کتلو باندې پوه نه شمه. درته وایم چې زما له ناروغانو نه لرې ګرځه، کنې درته به ښه نه یي، پوه شوې؟ ډېره بښنه غواړم. دا یو مسلکي ځای دی چې د اړوند مسلکي مسؤلینو تر نظر لاندې منل شوی دی. زه له خپلې کومې دندې چې ماته سپارل شوي تنخواه اخلم او په همدې مسلک کې مې زده کړې کړي دي. تر هغه ځای چې زما شغل ماته اجازه راکوي، دا زما مسؤلیت دی چې ناروغانو ته پام ونیسم. ته دا حق نه لري چې ماته بې ځایه لارښوونې وکړې. دا دی راشه که تودېږي. واه واه واه، دا نوي دوران ته رسېدلې. نسرین د کلي سرطبیب ته وایي چې حق نه لري ماته څه ووایي.
او جنۍ ځان خبر که چې زه د له هغې ډاکټرې ته هم وایم ته خو لا یوه نوې نرسه کوې پوه شوې هر څه چې یم دا زما دنده ده زه خلکو ته کار کوم او دا مې مسؤلیت دی چې د خلکو روغتیا ته پام ونیسم ښه بس ته د پام ونیسه خو زما خبرې ډېرې نه شي چې زما په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي که نه درته به ښه نه وي زه له خپلې دندې سره سم عمل کوم او هیڅ چاته دا حق نه ورکوم چې زما په کارونو کې لاسوهنه وکړي او که کوم غلط کار مو وینم ریاست ته خبرتیا ورکوم نور هغوی پوهیږي او قانوني چلند ښه ما دومره مه ډاروه خو دې ونه شو کولی چې ما سره ډغرې ووهي ما د ښه ډغرمارانو ښکر مات کړی دی زم تا سره کومه دښمني نه لرم هر څوک چې بغیر قانوني اجازې نه په خپل سر د ناروغانو درملنه وکړي اړوند ارګانونو ته به هم ځواب ورکوي او دا چې څنګه قانوني چلند به ورسره وشي دا به وروسته معلومیږي سمه ده ته م خپل زور ووهه او زه به هم خپل زور وهم وبه ګورو چې څوک یې ګټي سنګینه څه وایې دا څه لیکې یوې مؤسسې ته د کار غوښتنلیک جوړوم رښتیا وایې هو نو ښه توب یې دا ده چې زموږ په ولسوالۍ کې یو کس ته اړتیا لري چې ویې ګماري او هغه هم هغه څانګه کې چې د مهاجرت په وخت کې مې د هغه کورسونه ویلي دي څومره ښه خدایه شکر پوهېږي چې زموږ د راتلونکي اولاد قدم څومره ښه دی هو لکه د خپل مور او پلار په شان بختور دی ښه نو ته بوخت یې مزاحمت نه کوم نه څه مزاحمت ووایه څه وایې شبنم ما ویل چې راځه لاړ شو زموږ د ځمکو په سر لږ سابه راټول کړو او لږ وګرځو رښتیا وایې ته باید ارومرو قدم ووهې او وګرځې چې زموږ ماشوم ته ګټه لري که ووایم مور دوی سره مې لاړه شه خواشیني کېږي خو نه سلام ترور جانې سلام مورې وعلیکم سلام څه کیسې مو کولې دا څه لیکې یو غوښتنلیک دی د کار لپاره شاباسې زویه وروسته له دې پلار کېږي او مسؤلیتونه دې ډېرېږي یوازې ځمکه او کرنه د ژوند د حل لاره نه ده زه هم ستاسو غوندې سوچ لرم خو صبر وکړه چې شبنم هم یو عریضه لري ښه د ښځې عریضه په لومړي ګام کې څه وایي ورته مې وویل لاړ شو هم به لږ وګرځو هم به لږ سابه راټول کړو چې زړه مې سابو ته شوی څومره ښه امیدواره ښځه باید میوې او سابه ډېر وخوري د ماشوم ودې ته یې ګټه لري دا د یو بله طرفداره دې پیدا شوه شبنم ولې ته لکه چې نه ځې ما ویل که تاسې ورسره لاړ شئ سلام مور جانې ته خو دلته او ما هغې کوټې کې لټولې وعلیکم سلام څه خبره ده چې راټول شوی یې شبنم جانه غواړي چې سابه ټول کړي څومره ښه دا دی زمزم پسې ګلاله جانه ته موږ سره لاړ شه چې زړه مو ډاډه اوسي تاسې لاړ شئ زه دا غوښتنلیک وړم نه د ښځې غوښتنه د ډېره مهمه ده خیر راځئ چې ټول لاړ شو چې نوره سودا هم واخلو سنګینه زویه خرچه دې سر له اوسه پورته تللې ځان چمتو که هو مورې زه خو لا خوشحاله کېږم خیر دی نو ته د خپل غوښتنلیک ویسه زه له ترور جانې او ملالۍ خورکۍ سره ځم اوس ښه شو دا رقم هم ښه دی سمه ده یاره همت خان ته د خدای تعالی هدایت وکړي وړه خبره یې چیرته ورسوله ټول یې خفه کړل رښتیا وایي مولوي صاحب خو زموږ مسؤلیت دی چې د دوی ستونزه حل کړو هو ملک صاحب بې له تاسو موږ څوک لرو همدا تاسو مشران یاستئ چې په بده ورځ زموږ غږ اورئ ستاسو غږ به واورو خو تاسې هم لږ تیر شئ هیڅ حوصله نه لرئ لکه چې د یو بل پلرونه مو وجلي وي والا مولوي صاحب خدای شاهد دی چې ما ډېر حوصله وکړه ډېر وهل مې وخوړه خو دا تر اوسه پورې مې ورته هېڅ هم نه دي ویلي شاباسې عاشق الله خو تر کوم ځایه پورې چې موږ خبر یو تم نام خدای نږدې دی چې خپل ډول ته د زمري پوټکی واچوي او تاسو ته چا ویلې ملک صاحب مشران وایي چې دیوالونه موږک لري او موږکان غوږونه هر کله دې پام وي څه چې وایي مسؤلیت یې هم په غاړه واخله تر څو چې سبا ورځ ځان په کوم کړه وخته نه کړي پام دې وي چې کال له بده بدتر نه کړي چې خدای تعالی مکړه ستونزه دې لا ډېره کړي تاسو رښتیا وایي مولوي صاحب څه وکړم لږ ځان مې ورته وښودو خو خیر دی تاسو راته اجازه راکړئ که نه زه یې ډېر ځورولی یم چې زه هم لږ وځوروم زما خو پرې زور نه رسېږي که نه په همدې شان دې نه خپل غچ واخلم پوهېږو چې زړه دې ډک دی
خو په یاد دی وي چې موږ در سره یو او غم دی خورو. مولوي صاحب سمه خبره کوي. ډاډه اوسه چې مجبوروي یې تر څو ستا تاوان درکړي. وایم تاسو جوړ اوسئ، خدای تاسو ته اوږد عمر درکړي. که حاضر نشي او ځان تیر باسي، ډاډه اوسه چې قانون ته سپارو چې ستا غږ واوري. همدا اوس چې دې ځای نه ولاړ شم په لاره کې خبروم او ورته وایم چې دې ستونزې ته پاملرنه وکړي، که نه هغه پوهېږي او د قانون زور. وایم الله پاک دې تاسو ته خیر درکړي. جان مور دې درنه قربان شه. صبر وکړه، د کوټې جارو خلاصه شي شیدې درکوم. شیدې مې هم کمې شوي دي، یوه روپۍ کور کې نشته چې یو خوراکي شی یا شیدې درته واخلم. پلوشې او پلوشې چېرته ورکه یې؟ بیا یې څه ګلان کرلي دي. دلته یم. نه اورې چې لور مې ژاړي؟ کوټه جارو کومه چې خلاصه شم اخلم یې. لومړی دې ته شیدې ورکه بیا جارو وکړه. دغه دی خلاصه شومه، کمه پاتې ده. تل سرتنبی خپل وای او د بل نه اوري. بیا څه خبره شوې ده چې وضعیت دې ګډوډ دی؟ څه ووایم، شکلا د لاسه ګډوډ یم. که اشکې یوه خبره وای بیا به څه نه و او پریشاني به مې هم نه درلوده. هغه د ډول تاوان یې را په غاړه شو. ډول؟ د څه شي ډول؟ په ډول څه شوي دي؟ رانه وچاودېده. دغه ده څنګه؟ ښه نو وشو، اوس یې تاوان غواړي، که نه ولسوالۍ ته مې سپاري. ښایي عریضه را باندې وکړي. الله نو راشه نو زما خوږې لور جانې، راشه چې شیدې درکړم. مور دې جار شه، کاشکې مې ښې شیدې درلودی. وښځې ته خو هېڅ خفه نه شوې؟ که خفه شمه څه ګټه لري؟ ټول عمر مې ستا له لاسه غم لیدلی دی، عادته شوی یم. هره ورځ کور ته یو نوی مصیبت راوړي. ښه نو اوس ښه شو. په چل چل کې هغه نوم چې خلک راته په ملنډو کې وایي ته هم راته اخلي. توبه خدایه، د مصیبت په ویلو چې خواشینی کېږي جنجال به ووایم. همدا اوس چې هر څه وایې وی وایه، خو یو لاره چاره وګوره چې تاوان یې ورکو. له کومه یې کو؟ کاروبار ته نه لرې، ځمکه موږ نه لرو. لږه ګاڼه مو چې درلوده هغه مو خرڅه کړه، نور له کومه شي؟ ښه نو خوښېږي دې چې مېړه دې بندي شي؟ هو ته به ارومرو خوشحالېږي، ځکه چې زما له شره به بېغمه شي، بیا به نو په خپل زړه بېغمه ژوند کوې. وایه وایه، هر څه دې چې په خوله راځي وایه. خدایه نو توبه مې کړې ده. ښه نو چې تر دې ځایه خبره را رسېدلې، زم لاس تر زنې نه کښېنم او خپل غم خورم. نه غواړم چې بندي شم. که وایې چې زه ورته ننواتې وکړم؟ نه هغومره بې غیرت هم نه یم چې تا ورولېږم. نور څه وکړو چې دا ونکو هغه ونکو؟ توبه خدایه لیونی کېږم نو. پلوشي ته خو دې دا لاس راکه. په دې شېبه کې زما لاس څه کوې؟ ته خو یې راکه. دا دې واخله. وا دا څومره ښکلې چله لرې، دې ته خو مې هېڅ پام نه و. څه؟ درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د روغتیايي معافیت نړیواله اونۍ را روانه ده. د هیلو وړانګې ډرامې په راتلونکي برخو کې زه تاسو درنو ته د روغتیايي معافیت 15 ګټې درښایم. نو د هیلو وړانګې ډرامې راتلونکي برخې مه هېروئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. خواخ او خوشحاله ژوند ولرئ او په خپلو کوچنیانو پام کوئ. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیویي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګرې وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هېواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه هغه راډیویي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیویي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هېواد کې خپریږي.